پاکستان له امریکا سره څه وکړل؟ د قشتیپي کانال څنګه شو؟ زلمي خلیلزاد بیا څه ویلي دي او غزني کې څه شوي دي؟ دا او ډیر نور مهم خبرونه هم درته لرم، نو ضرور ویډیو تر پایه وګورئ او سوله افغان چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. لومړی خبر دا چې رویټرز خبري اژانس ریپورټ ورکړی دی چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان 13 ورځ وویل چې حکومت یې د امریکا سفارت ته یو اعتراضي لیک استولی دی. خان امریکا د پاکستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. مالیې وزارت وایي د قشتیپي کانال بودیجه له هرې ممکنه لارې تمویل کړې او هیلهمندي ښیي چې د لومړي فاز په بشپړېدو او د عوایدو په ترلاسه کولو به یې د پروژې پاتې کارونه هم بشپړ شي. مالیې وزارت د قشتیپي کانال د لومړي فاز د جوړېدو لپاره 14 میلیارده افغانۍ بودیجه ټاکلې ده. کابل د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران وایي چې د 10مې حوزې اړوند په چهارقلعه وزیر آباد کې د همدې حوزې منصوبینو لخوا د شرابو یوه لویه فابریکه کشف او خنثی شوه. هغه زیاته کړې ده چې په یاده فابریکه کې 300 لیټره شراب د یوه تن مجرم سره چې د بغلان اوسیدونکی دی نیول شوی. زلمی خلیلزاد وایي افغانستان نه د امریکا له وتلو وروسته جګړه ختمه شوې او هیواد د یو حکومت لخوا اداره کیږي، خو وایي اړتیا ده چې دغلته اوس یو ټول شموله حکومت هم جوړ شي. چاودنه کابل کې د طالبانو په رینجر موټر باندې چاودنه شوې ده. په یاده چاودنه کې 3 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه ډول چاودنې به پخوا هره ورځ د طالبانو لخوا ترسره کېدې او پخواني سرتیري خبریالان او نور دولتي کارکوونکي به یې وژل. اوس نو هماغه متل دی چې وایي مه کوه پر چا وبشي پته. غزني لطیف سروری او عنایتا محبزاده د خپل واده لپاره ټولې کړي 3 لکه افغانۍ بېوزلانو باندې مصرف کړي. 1.5 لک افغانیو باندې بېوزلو ته خواړه اخیستي دي. 1.5 لک یوې بېوزلې معلمې ته ورکړي دي. بلخ د بلخ مرکز مزار شریف ښارومې ناحیې سیمه کې یوه ښځینه قابله ووژل شوه. د بلخ امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیري ویلي دي چې دغه پیښه پرون د 2 کورنیو ترمنځ د خپل منځو ستونزو او شخړو له امله رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړې چې د وژل شوې قابلې په تور 2 کورنۍ د پولیسو تر څار لاندې دي. او په دې سره اخیری خبر دا چې شاوخوا 10 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوالې ادارې په تازه څرګندونو کې ویلي دي د افغانستان 10 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې هلته روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته او دوی له دې اړینو خدماتو بې برخې دي. د تاسو ټولو ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د لا تازه خبرونو لپاره سوله افغان در سره سبسکرایب کړئ. په بله ویډیو کې تاسو سره نور مهم تازه خبرونه هم شریکوم، نو په تمه اوسئ.